بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. ملګرو ډیر سوالونه داسې وي که چېرې ناڅاپه زموږ نه هغه سوال څوک وکړي بیا موږ سره جواب نه وي. لکه په هغې کې یو مهم سوال دا کیدی شي چې ناڅاپه زموږ نه څوک دا تپوس وکړي چې د مذهب څه فایدې دي. او دا سوالونه اکثره هغه خلک کوي چې یا په د ساینس نه ډېر متاثره وي، د هغوی ساینس او مذهب یو بل سره مخالف ودرېږي او د ساینس د وجې نه چې کوم دی په مذهب باندې سوالونه پورته کول شروع کړي. یا هغه خلک وي چې د هغوی د فلسفې نه ډېر زیات متاثره وي او چې فلسفیان خو سوالونه اوچتوي، هغوی بیا په مذهب باندې سوالونه اوچتوي که نه. نو ګورئ دغه خلک چې کوم دي نو دوی ډایرکټ ورسره دا خبره بیا هم کوي چې که چېرې ته زما نه تپوس وکړې چې د ساینس څه فایده نه، زه تا ته د ساینس بله فایدې ویلی شم، ته ما ته د مذهب فایدې ووایه. نو بیا دغه وخت کې موږ سره اکثر ټوس جواب نه وي. نو پکار ده ډېر مهم سوال دی چې موږ سره دا جواب وي چې د مذهب څه فایدې دي. که چېرې دا جواب موږ سره نه وي د دې خبرې خو دا مطلب دی چې موږ کوم مذهب فالو کوو نو موږ سره د هغې د فایدو باره کې لږ علم قدرې هم نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې تاسو ته د دې پته وي چې په دنیا کې نن سبا د ټولو نه زیات چې کوم مذهب فالو کېږي نو هغه عیسایت دی او د عیسایانو آبادي په دنیا کې د 2 اربو نه سیوا ده او بل طرف ته مسلمانان دي چې د هغوی آبادي هم تقریبا 2 اربه ده. خو په درېیم نمبر باندې یو مذهب نه دی ګورئ، بلکې په درېیم نمبر باندې هغه طبقه ده چې هغوی ځان ته نان افیلیټډ وایي او د هغوی نه چې کله ته تپوس وکړې چې د کوم مذهب فالو کوې نو هغوی وایي آی ایم انډیپنډنټ، زه آزاد یم، یو مذهب نه فالو کوم. نو دغه خلک په دنیا کې د 1 ارب نه سیوا دي او دا د دنیا د ټوټل آبادۍ تقریبا 15% جوړیږي. او د فکر خبره دا ده چې دغه خلک مخکې خو په یورپ کې امریکا کې وو، مغرب کې وو، خو نن سبا زموږ په ملک کې هم دغه خلک تر دې پورې چې زموږ په پښتنو کې زموږ په کلو کې دغه خلک اوس ډېر زیات دي چې هغوی مذهب باندې د مذهب په اهمیت او ضرورت او افادیت باندې سوالونه پورته کوي. نو پکار ده چې موږ سره د دې جواب موجود وي. په دې ویډیو کې د مذهب پر فایدو باندې بحث کوو، خو د هغې نه مخکې یو 2 مسکنسپشنز دي، غلطفهمۍ دي چې د هغې باره کې کلیریفیکیشن تاسو ته کوم. ډېر زیات خلک داسې دي چې هغوی دا اعتراض کوي چې لکه که په مذهب کې کار وی نه مسلمانان چې دي مسلمانان ملکونه نو دوی به په ترقۍ کې مخکې وو او اوس وګوره دوی په اسلام باندې چلیږي، دوی په ترقۍ کې وروسته دي او یورپینز چې کوم دي نو هغوی مخکې دي، سیکولر ملکونه مخکې دي. نو اول له ټولو نه لومړی کلیریفیکیشن دا دی چې ګورئ د مذهب او د دنیایي ترقۍ یو بل سره هېڅ څه تعلق نشته. یو ملک دی په هغې کې چې حکومت د اهل خلکو لاسو له لاړ که نه په میرټ باندې ټرانسپیرنټ الیکشن وشو او اهل خلکو له حکومت ورکړی شو، هغوی ښې پالیسۍ جوړې کړې، دغه ملک په ترقي کوي. نو دویم کلیریفیکیشن چې کوم دی هغه دا دی یعنې د دې خلکو مطابق دی وایي چې ساینس او مذهب چې کوم دي دا د یو بل مخالف دي. نو ګورئ هغه کلیریفیکیشن دا دی چې د ساینس او د مذهب یو بل سره هېڅ اختلاف نشته، ځکه چې په تاریخ کې د دنیا داسې ساینسدانان تېر شوي دي، عظیم ساینسدانان چې هغوی یو طرف ته ساینسدانانو نو بل طرف ته هغوی یو مذهب باندې کلک ایمان ساتو. او هغې کې یو غټ مثال موږ د نیوټن ورکولی شو چې نیوټن وایي هغه سړی و چې هغه په ساینس کې د ساینس په میدان کې څومره مخکې ته نو دومره د هغه دې په مذهب سره تعلق مضبوطېده. د مذهب بنیاد چې دی هغه په عقیده باندې په فیث باندې دی، د دې مقابله کې د ساینس بنیاد چې دی هغه په لاجیک باندې دی، په دلیل باندې دی. نو ګورئ د دې زه تاسو ته یو مثال درکړم چې دا فیث او دا لاجیک یو بل سره سایډ بای سایډ هم درې شي. لکه څنګه ګورئ چې یو کس دی هغه اوس ایګزام را روان دی، ایګزام له تیارې کوي، د دې چې ایګزام له تیارې کوي نو لاجیک دا وایي چې دی به ایګزام له تیارې کوي، کار به کوي، سټډي به کوي. که چېرې سټډي وکړه نو ښه پوزیشن به راشي، که سټډي ونه کړه نو فیل به شي. بل طرف ته فیث دا وایي چې دی به کار هم کوي خو دی به د الله نه سوال هم کوي د ښه پوزیشن د راتلو. نو اوس وګورئ په یو ځل باندې موږ ایګزام له کار هم کوو، د خدای پاک نه سوال هم کوو که نه، دا سایډ بای سایډ تللی شي او که نه شي تللی. اوس خپلې موضوع ته راځو چې د مذهب فایدې څه دي. د مذهب په فایدو کې د ټولو نه غټه او لومړی فایده دا ده چې مذهب موږ ته د ژوند مقصد ښایي. هر یو مذهب چې کوم دی هغه خپلو منونکو ته خپل فالورز ته د مینینګ اف لایف باره کې یو جواب ورکوي چې تاسو دنیا ته راغلي یئ، لکه څنګه چې موږ ته اسلام کې قرآن مجید کې الله پاک وایي چې تاسو بس نه یې پیدا شوي، تاسو ما ته واپس راګرځئ. نو بیا راته دا هم ویلي دي دا ښه لار ده او دا بده لار ده. نو چې کله موږ د ښې لارې او د بدې لارې خبره کوو نو دا په اکچوال کې موږ د اخلاقیاتو باره کې خبره کوو. نو د مذهب دویمه غټه فایده دا ده چې دا موږ د اخلاقیاتو درس راکوي او په مذهبونو کې خو بیا د اسلام د ټولو نه غټ په اخلاقیاتو باندې فوکس دی او زمونږ پیغمبر چې کوم دی هغه د اخلاقو یو بهترینه نمونه وه. که تاسو نه چا دا تپوس وکړو چې مکمل اسلام یا مکمل دین څه شی دی نو یاد وساتئ د دې جواب دی ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات او معاشرت، یعنې 5 ستنې دي. نو په دې کې یو اخلاقیات دی. نو دغه اخلاقیات موږ ته رایټ اینډ رانګ ښایي، ښه او بد راته ښایي او ښه او بد راته صرف ښایي نه بلکې بیا راته دا هم وایي چې دا ښه کوئ او بد مه کوئ. چې کله بد مه کوئ نو د مذهب درېیمه غټه فایده چې دا نه دا ده چې دا د بدۍ د ایول سدباب کوي، هغه سټاپ کوي. نو ګورئ اوس که موږ د خپلې معاشرې هم جاج واخلو که نه نو زموږ معاشره کې غلاګانې هم شته، خلک زنا هم کوي، شرابونه هم څښي، یو بل سره زیاتې هم کوي. خو ګوره بیا هم په دې معاشره کې ډېر زیات خلک داسې دي چې هغوی دا کارونه نه کوي. ولې نه کوي؟ صرف او صرف په دې وجه باندې نه کوي چې هغوی وایي الله پاک راته ګوري.
بیا به قبر عذابي بیا به چې کوم دی نه جهنمي نو د دې د وجې نه اوس وګورئ څومره خلک په دې کې د یو ګناه نه یا د ډېرو ګناهونو نه بچ دی څومره بچ دی تر څومره حده پورې بچ دی تر هغې حده پورې بچ دی چې څومره د ده په مذهب باندې عمل دی خو چې تر کومې پورې عمل دی تر هغې پورې خو کم از کم بچ دی که نه یا که مونږ خپل ځان ته ګناهګار مونږ ګناهګار یو که مونږ هم ځان ته سوچ وکړو نو چې مونږ هم کله یو ګناه وکړو نو د هغې نه پس ګورې ستومانه یو نو چې دا مونږ ستومانه یو نو دا اوس وګورئ د مذهب یو فایده نه ده چې مونږ ستومانه یو بیا مونږ په دویم ځل دغه ګناه نه کوو که نه څلورمه غټه فایده چې ده نه د مذهب دا ده چې دا مونږ له د ټربلز د فیس کولو حوصله راکوي لکه د مصیبتونو د مقابلې په وخت کې دا زمونږ ډاډ جوړېږي او دا زه تاسو ته یو پریکټیکل خبره وکړم چې یو کس راته وایي زه چې په اسلام آباد کې چا سره کار کوم نو بیا جرمنیان دي په هغې کې یو زنانه ماته سره یو پیرې ته په مذهب باندې خبرې کولې که نه نو ما ورته دا خبره وکړه چې مونږ چې په الله پاک باندې کوم بلیف دی نو د دې یو غټه فایده مونږ ته دا ده چې مونږ کله تنها هم یو نو مونږ وایو چې مونږ تنها نه یو مونږ سره الله پاک شته نو هغه به لږ ساعت راغلي وه لږ ساعت پسې ما ته وي چې دا یو ډېر حسین او ښکلی احساس دی چې بنده خپل ځان الون نه فیل کوي نو ګورئ د مصیبت په وخت کې چې کوم دی نه مونږ مسلمانان مونږ اکثر دا نه وو دا د الله له طرفه راغلی دی او الله به رانه لرکوي او بیا مونږ دا بلیف هم ساتو چې خدای به رانه لرکوي او زمونږ دا هم یقین دي چې دې پسې سخت دی پسې به راته راځي او راته الله پاک به مونږ باندې بیا راولي هم ښه دې سره زمونږ دا هم بلیف دی چې به مونږ باندې کومه سخته راځي د الله له طرفه نو د دې به الله پاک مونږ له اجر راکوي د دې مونږ له بدله راکوي کله یې په دې دنیا کې راکوي کله به په هغه دنیا کې راکوي بل مذهب چې کوم دی نو مذهب مونږ له خدمت درس راکوي هر یو مذهب چې کوم دی نه هغه د خپل د ټولو انسانانو او د خپل مذهب منونکو چې کوم دی د هغوی لکه څنګه چې اسلام کې مونږ ته وایي چې د مسلمانانو مثال خو داسې دی لکه چې یو وجود او چې یو مسلمان ته هم درد وي نو بل مسلمان به هغه محسوسوي تر دې پورې چې په اسلام کې خو دا هم ویلی شي چې په عبادت باندې جنت میلاویږي او په خدمت باندې الله نو دا د خدمت هغه اهمیت مونږ ته د دې نه لږه پته لګي که نه بلکې مونږ خپل هیسټري وګورو که نه نو حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم ملګري وو صحابه نو هغه داسې صحابه دنیا له ورکړل چې هغوی پریکټیکلي دنیا ته وښوله چې هغوی کې څومره خدمت وکړه نه د هغوی تر ایثار تر حده پورې تللي وو او ایثار دې ته ویلی شي چې کله یو د تندې مړېده او بل چې کوم دی نه د اوبو دپاره اواز وکړو نو هغه یې دې بل له ورکړه او چې کله بل اواز ورکړه نو هغه یې دې بل له ورکړه بل د مذهب یوه غټه فایده دا ده چې دا موږ یو کمیونټي سره چې کوم دی یو ځای ساتي لکه څنګه چې اوس وګورئ په بیت الله کې د ټولې دنیا نه په هغې کې سپین هم وي تور هم وي غنم رنګې هم وي د هر یو ملک د هر علاقې اوسېدونکي ټول را یو ځای شي نو څوک یې را یو ځای کوي اسلام یې را یو ځای کوي نو دا مذهب چې کوم دی نه دا یو کمیونټي کې چې کوم دی نه دا را یو ځای کې یو جوړ به هغې کې پیدا کړي اگر چې د مسلمانانو په منځ کې په دې وخت کې اتفاق او اتحاد دا چې کومه جذبه ده نه دا کمزورې ده خو بیا هم تر څه حده پورې خو شته که نه اوس د ویډیو په اخره کې که چېرې دا ټولې فایدې موږ چاته بیان کړو او هغه سړی د مذهب خلاف وي نو هغه بیا تا ته ډایرکټ وایي زه یې درته ورېږه خو زه نقصانات وایم نو هغه چې کله نقصانات وایي باریکبینۍ سره موږ دې ته سوچ وکړو نو دا په اصل کې د مذهب نقصانات نه بلکې دا د مذهب فالورز چې کوم دي د هغې نقصانات دي او په سپیسیفیکلي چې د مذهب کوم پیشوا وي لکه څنګه چې په اسلام کې مولایان دي عالمان دي نو د دغه عالمانو چې کله هم غلط کار وکړي نو خلک بیا مذهب پسې خبره کوي لکه او په دې کې خو چې کوم غلط شته لکه څنګه نیک عالمان دي داسې علماء سوي بد عالمان دي که نه بد عالمان چې کله غلط کار وکړي نو بیا خلک هغه مذهب پسې راته وایي لکه د مثال په طور باندې چې دلته موږ ویلی شو چې په مذهبي خلکو کې شدت پسندي ډېره ده دوی تشدد باندې بلیف ساتي لکه څنګه چې ګورئ چې په دنیا کې د ټولو نه زیات ټکول زموږ په جوماتونو مدرسو کې چې سبق ښایي دغه کاریان صاحبان کوي نو په دې وجه باندې دا خلک وایي چې وګوره دوی کې تشدد دی دویمه خبره دا ده چې وایي دوی تنګ نظره یي او انتها پسند دی لکه که د دغې ملایانو په مخ کې څوک دا ووایي نه چې په امریکا کې د ماکاو شوه دوره کسان پکې مړه شو نو دوی وایي چې شکر دی کافران دي چې مردار شو بلکل دا وایي هم دا په دوی کې شته ښه دغه شانو که زموږ مولایان صاحبان په خپله د لمونځونو نه پس په دعاګانو کې دا سوال کوي خدای امریکا تباه کړي خدای برطانیه تباه کړي نو په اکچوال کې خو دا سوالونه نه دي پکار ولې هغوی تباه کړي یا دلته کې چې زموږ چې کومه دیني طبقه هغوی دا هم خبرې کوي چې دا موږ چې دلته کې پاکستان خراب دی یا مسلمانان خراب دي اسلام خراب دي نو دا د یهودیانو او عیسایانو سازش دی زه خو وایم که د یهودیانو او عیسایانو سازش وي نو تر کوم حده پورې وي ځکه چې دا مسلمان خراب دی او که پاکستان خراب دی دا زموږ د خپلې وجې نه خراب دی موږ خراب یو نو پاکستان او مسلمان خراب دی په دې کې یهودیان او عیسایانو بلیم کولو په ځای باندې خپلو غلطو ته کتل پکار دي خپلو کمزورو ته کتل پکار دي او د هغې ازاله کول پکار دي بل بیا د ویسټرن میډیا د وجې نه خو هلته کې اسلام بدرام هم ډېر شو چې کله د دا د دهشتګردي ډله او د دهشتګردۍ دا جګړې شوې نو هغه یې جهاد باندې چې کوم دی دهشتګردۍ هغه لیبل ولګو او په هغې کې ډېر زیات ملیټنټ ارګنایزیشن په مسلمانانو کې داسې راووتل چې هغوی چې کوم دی نه د هغوی کاروایۍ چې کومې وې نو هغوی هم په اصل کې اسلام ته د فایدې په ځای باندې نقصان ورسو او مسلمان یې چې کوم دی نه په ټوله دنیا کې بدنام کړو لکه مطلب د خبرې دا دی چې هغوی موږ پسې پروپیګنډه وکړه چې دوی چې کوم دی نه دی دهشتګرد دي نو موږ خو دهشتګرد نه یو هغه خلک چې چا پسې پروپیګنډه وکړه کیدای شي په هغې کې هم ډېر خلک دهشتګرد دي خو دا خبره په خپل ځای باندې حقیقت دی چې ډېر زیات خلک داسې دي هم چې د هغوی کاروایۍ چې کومې دي لکه څنګه ګورئ د دې اسانه خبره ده چې په پاکستان کې به موږ باندې په بازارونو په جوماتونو کې د ماکې کولې نو دغه د ماکې چا کولې
نو هغه د مکې چې چا کولو هغې خو ځان ته مسلمانان وایي که نه او مسلمانان نه وایي بلکې هغې خو ځان ته د دین خیرخوا وایي د دین پیشوا وایي نو په دغه وخت کې بیا د ډېر دغې خلکو چې کوم دی د اسلام نه او د مذهب نه نفرت پیدا کېږي دوی وایي وګورئ او دوی دا هم یو دلیل پیش کوي که نه چې په دنیا کې څومره جګړې شوي دي نو د هغې د ټولو نه غټ ریزن لومبی چې دی نه سیاسي دی او دویم نمبر چې کوم دی نه مذهبي دی د مذهب په نوم باندې ډېرې جګړې شوي دي نو په د ویډیو اخر کې ګورئ دا چې ټول په مذهب باندې دا خلک دا تنقیدونه کوم کوي چې دا تنقیدونه په دې تنقیدونو کې ځای شته خو دا په اکچوال کې په مذهب باندې تنقید نه دی په دې کې د مذهب څه ګناه نشته دا د مذهب منونکي چې کله په غلطه لاره باندې لاړ شي د هغې د وجې نه بیا مذهب بدنامېږي نه دا د هغې قصور دی نو امید لرم چې د ویډیو نه به څه نه څه زده کړه تاسو کړي ما پر خپله طرفه دا کوشش وکړ چې څه په اسانو الفاظو کې تاسو د خپل میسج در رسول غواړم پته نشته چې زه څومره کامیاب شوی یم د داسې ویډیوز د کتلو لپاره زموږ چینل ته راځئ الله په امان